لسر درود قرطبی مسلمان بیا ترکاس نخبة الافکار د اسلامي امت فکری سفر لیکوال سید اکرام سعیدی دی او په بلبل اپلیکیشن زه روزالدین حق پرست اتمه برخه درته وړاندې کوم. د امت په کنډوالو کله ناکله د ملګرو سره تاریخي مذاکرې کوو. ځینې تاریخونه د ګردونو لاندې پراته وي، هیر وي. حرص مو دا وي چې ورک نشي. مذاکرو کې یې بیانوو. تاریخ دی چې موږ د امت په کنډوالو ګرځوي. عبدالله فقیر راته د شمالي افریقا په فتوحات لګیا وي. په قیروان، اسکندریه، تونس، مراکش او لیبیا مو ګرځوي. کله عبدالله بن ابي سرح، کله عمر بن العاص، کله عقبه بن نافع، کله ابو مهاجر او کله پسې یوسف بن تاشفین ته راشو. څومره لوی خلک دي خو تاریخ یې له امت هیر دی. په همدې لارو به بقي بن مخلد حجاز ته تللو. علامه طرطوشي به ختیځ ته له زرګونو خیالاتو سره تللو. یحیی بن یحیی المالکی به له همدې لارې د موطاف و ایزات اندلس ته وړل. شمالي افریقا هم د پام وړ تاریخ لري چې په نه یادولو یې د امت تاریخ نیمګړی کیږي. زه وایم د شمالي افریقا تاریخ به له دې لویې ښېګڼه کومه ولري چې عبدالرحمن الداخل ته ځای ورکړ او له همدې لارې اندلس ته ننوته. شمالي افریقا موسی بن نصیر رحمه الله پیژانده او د قبریس دا غازي ډیر مهال هلته والی و. کله مې خیال ته د ماوراء النهر تاریخ ودرېږي. عبدالله بن عامر، عبدالرحمن بن سمره، قتیبه بن مسلم، احنف بن قیس، ابو العالیه مې فکر ته راشي. دا تاریخونه ولې زموږ هیر دي؟ لمونږ خو ګردونه هم وفادار دي. د تاریخ دې سفر کو ته خپله غیږ کې پناه ورکړې ده. زړه کې وایم راشه، چغې وکړه. ځوانانو ته اعلان وکړه چې پخوانی بخارا، سمرقند، مروه، ترمیز، تاشکند، نسا څنګه تمدن وه، ولې لمونږ دا تمدن هیر دی؟ بخارا ته زړه ورکړئ ځکه امام بخاري د دې ځای و. ترمیز مه هیروئ ځکه امام ترمیزي له دې ځایه و. سمرقند یاد وساتئ، امام دارمي دلته خاپوړي کړي دي. ماوراء النهر د عظمتونو ډک ښارونه درلودل. دا خاوره د امت د بدن ټوټه وه. نن یې لمونږ تاریخ هیر دی. جفا کوو. کله وایم څومره به ښه وه چې ځوانان مو د امت له تاریخ خبر وی. که مو ورته حجاز یادولی، امام مالک ذهن ته ورتللی. که مو بغداد یادولی، امام احمد بن حنبل ذهن ته ورتللی. که مو قزوین یادولی، ابن ماجه ذهن ته ورتللی. که مو سجستان یادولی، امام ابو داود ذهن ته ورتللی. په عظمتونو پسې خو هغه خلک ځي چې عظمتونه پیژني. راځئ د عظمت په کښتۍ سپاره شو، د امت په کنډوالو وګرځو. خدای هلال می زمزم وی دادا. په تاریخي کابل کې روان و. مبارز صاحب ته مې ویل کافي وخت لرو، پلي به وګرځو. ملګری عبدالحق حلیمزی زنډ شو. ما او تا به نن او پرون پرتله کړو. د ښار له منځ چټلې اوبه روانې وي. مبارز راته کړه سعیدي دا د کابل سیند دی. هغه شاعر په ټاپه کې هم یاد شوی دی. د کابل سیند د لتا ازار شم، د شلیلا د خولې کنګال در کې راځي نه. ما ویل بیړه دې د دې شاعر ورانه شي، دا اوبونه د شلیلا په کنګال ارځي. وی ویل نه، د پرون کابل سیند داسې نه و، پاک و، خلک خوشحاله و او له مستۍ ډک و. د پامیر سینما تر څنګ بازار ټول ښځو ډک و. ملګري مې کړه د دې ځای سړي سودا نه کوي، بازار ته ښځې رالیږي. یعنې سړي ښځې او ښځې سړي دي. څو ځوانانو اس په کرایه کړی و او ځغاسته یې پرې کوله. د تاریخي روایاتو یو هم دا دود پاتې و. مبارز ته مې ویل مکناټن هم څو پیړۍ وړاندې داسې یو کابل غوښته چې سړي یې سړي پاتې نه شي. یو مازدیګر یې د بالا حصار له یوې دروازې د کابل د ځوانانو د آسونو ځغاسته ولیده. وی ویل دا ګڼه ګوڼه د څه جوړه ده؟ چا ورته وویل دا خو پخوانی دود دی. ځوانان په آسونو ځغاسته کوي چې د نیکونو روایت ژوندي کړي. کټ مټ لکه نیکونو یې چې د سلطان محمود غزنوي او احمد شاهي پیر کې د جهادي سفرونو لپاره د آس شا نیولې وه. دوی هماغه تقلید کوي. مکناټن ته دې منظر خوند ورنه کړ. هغه نه غوښتل خلک اسپاره جوړ شي او د نیکونو په قدم لاړ شي. شاهي فرمان یې ولیکه او د بالاحصار په یو کوټه کې بندي شاه شجاع باندې لاسلیک کړ او د کابل ځوانان یې له آس ځغاستې منع کړل. د مکناټن ورځ خو بده شوه. ځوانانو څه موده وروسته بیا د ماضي روایت را ژوندي کړل. انګریزان یې مات کړل. مکناټن یې په تمانچه وویشت. غرب او کمونیزم غشي رسا وختل او سړي له سړیتوب ووتل. نن دا دی وګوره، ښځه سودا کوي، په بازارونو کې ګرځي او سړي په کورونو ناست دي. خبره سرچپه ده. د یو ځوان په حیث مو څه خوښ دي؟ یو ورځ ښه وپوښتل سعیدي د یو ځوان په حیث مو څه خوښ دي؟ یعنې د دنیا خوندونه، چکرې، پیسې، څښاکونه، لباسونه. ما ورته ځواب کې وویل موږ لوی اهداف لرو، دا ټول واړه شیان دي. هو چکر مې خوښ دی. مازدیګر مې د زوړ تاریخي کمر له پاسه د اقصا په ننداره خوښ دی. د قبیس لسو کې مې د حرم د نندارې سهار خوښ دی. که باراني موسم وي د الحمرا او قرطبي ابدي مې خوښې دي. د امت ټول ښارونه مې خوښ دي او چکر یې زما خوښ دی. که ځوانان د ایفل برج خوښوي جیر الدادي وګوري. که ځوانان د مسکو او نیویارک په رڼاګانو مین وي
تاریخ دی وګوري. پخوا زموږ قرطبه هم د رڼاګانو ښار و. که ځوانان د سیډني په سواحلو مین وي، د عدن خلیج دی وګوري. زه د یو ځوان په حیث ارمان لرم چې قسطنطنیه وګورم چې څنګه دا د زنځیرونو ښار محمد فاتح ترلاسه کړ. سند وګورم چې څنګه محمد بن قاسم لاندې کړ. اندلس وګورم چې څنګه طارق بن زیاد لاندې کړ. هو دا زما لذتونه دي، زه په دې لذتونو مین یم. هغه مرد خیز افغانستان دې څه شو د ساينس په ډګر کې زموږ د امت پوهان، د علومو او ساينس په ډګر کې اسلامي امت ډېر لوی پوهان درلودل چې په تاریخ کې مثال نه لیدل کېږي. اسلامي دولتونو هم علومو ته زمینه سازي کړې وه، لکه د بغداد بیت الحکمه د خپل وخت لوی ساینسي مرکز و. د قرطبي اموي خلفاو هم د شرق او اندلس پوهان ستایل او د نوښتونو قدر به یې ورلکاو. د امت له علومو ټوله نړۍ سیراب کېدله. نن مې وغوښتل چې د امت په پوهانو یو څه ولیکم، په ځانګړي ډول هغه پوهان چې ساینس او ټکنالوژۍ ته خدمتونه کړي دي. که څه هم ډېر ځوانان ته به دا موضوع ناشنا وي، ځکه نن سبا مشهوره ده چې اسلام د ساینس خلاف دین دی. دا د غرب مفکوره ده او غرب فکري جګړې یو اړخ دا هم دی چې د امت پوهان پټ پاتې شي او له ژوند، علمي نوښتونو او ابتکاراتو څخه مسلمانان خبر نه شي. غرب په دې برخه کې بریالی شوی هم دی. مثلا په اتومي تیوري کې رادرفورد، نیلز بور، انیسټاین او ماکس پلانک نومونه د غرب او شرق په نصابونو کې شته، خو د جابر بن حیان نوم پکې نشته ځکه یو مسلمان و. په نقشه کې د ګریګور نوم شته خو د الادریسي نوم پکې نشته. په فلسفه کې د دیکارت نوم شته خو د ابن رشد نوم پکې نشته. په طب کې د غرب د ټولو پوهانو نومونه شته خو د ابن البیطار رحمه الله نوم پکې نشته. دا او دې ته ورته زرګونه مثالونه دلته راوړلی شم، خو زه قضاوت لوستونکو ته پرېږدم. زموږ ځوانان باید دا پوهان وپېژني. مهمه نه ده چې زه د تاریخي ترتیب ورکړم. د یو څو پوهانو ژوندلیک او ساینسي فعالیتونه دلته ذکر کوم. اول، ستر جراح ابوالقاسم زهراوي. مسلمان ستر جراح ابوالقاسم زهراوي په 325 هجري کې د اسلامي اندلس په قرطبه کې نړۍ ته سترګې وغړول. پره نوم یې ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوي دی. زهراوي غوره جراح و، ډېر شمېر درمل یې پېژندل. په طب کې مشهور کتابونه ولیکل. تر ټولو مشهور کتاب کتاب الکبیر کتاب الزهراوي دی. زهراوي د هغه مهال ډاکټر و چې اندلس د اموي دور شاهد و. زهراوي په دې کتاب کې د جراحۍ آلات ترسیم کړل او هم د جراحۍ طریقې، اصول او قواعد بیان کړل. د کتاب الکبیر څخه تر 18مې پیړۍ پورې د اروپا خلکو ګټه اخیستله. که ووایو د جراحۍ د علم موسس زهراوي دی، انشاءالله مبالغه به نه وي. زهراوي اوس مهال هم د اروپا په کتابونو کې په اربابه سم مشهور دی چې د ابوالقاسم بدله بڼه ده. د اروپا د اناټومي ستر پوه هالر وایي د 14 پیړۍ راهیسې د زهراوي کتاب د جراحۍ ستر مصدر دی. د زهراوي مشهور خدمتونه: اول، د جراحۍ د آلاتو اختراع کول، ځکه خو د نوي جراحۍ پلار هم وبلل شو. دوهم، په جراحۍ کې د التصریف لمن عجز عن التالیف په نوم 13 جلد کتاب ولیکه. په دې کې د جراحۍ د آلاتو استعمال طریقه ښودلې ده. تر اوسه له دې شیانو ډاکټران ګټه اخلي. دریم، زهراوي د ارثي ناروغیو ناعور یعنې هیموفیلیا کشف کوونکی بلل کیږي. څلورم، د لومړي ځل لپاره یې شریاني رګونه وګنډل او عملیات یې کامیاب شول. پنځم، د لومړي ځل لپاره د یو حیوان کلمې وڅېړلې او په کامیاب ډول یې سره وتړلې. شپږم، داسې دوا یې جوړه کړه چې د رحم غاړه ازاده کړي تر څو ماشوم په اسانۍ سره دنیا ته راشي. اووم، داسې آلات یې جوړ کړل چې مړ ماشوم په اسانۍ د مور له نس راوباسي. اتم، د غاښونو ډکولو او ویستلو طریقې خلکو ته وروپېژندلې. دوهم، جابر بن حیان د کیمیا پلار. ابو موسی جابر حیان 194 هجري کلونو ترمنځ ژوند کړی دی. نوموړی د کوفې و. د آزاد له قبیلې سره یې تړاو درلوده. په لویدیځ کې جابر بن حیان په جبر مشهور دی. جابر بن حیان د امویانو او بنو عباسو په دوره کې ژوند کړی دی. کله چې په عربي ښارونو کې استوګن و، له حربي الحمیري په نوم استاد څخه د قرآن او ریاضي اړوند موضوعات زده کړل. جابر بن حیان د جعفر الصادق رحمه الله سره هم شاګرد پاتې شوی دی او د هغه له فیوزاتو یې ګټه اخیستې ده. جابر بن حیان به ویل د هرې ذرې په منځ کې داسې قوت شته که همدا قوت آزاد شي نو د بغداد ښار به وسوځېږي. دا خبره د نوي کوانتوم فیزیک او ذروي بمونو لپاره د اساس خبره ده. کوانتوم فیزیک ځوان علم دی. نظریات یې اکثره د 19مې او 20مې پیړۍ اړوند دي. په داسې یو باریکه موضوع د امت د یو پوه خبرې زموږ په عظمت دلالت کوي او هغه هم د نن څخه څه د پاسه 1000 کاله وړاندې. جابر بن حیان د ذرې یعنې اتوم په اړه وایي کوچنی ساده جوړښت لري. جوړښت یې شمسي نظام ته ورته دی. کابو 1000 کاله وروسته په همدې موضوع رادرفورد، نیلز بور، ماکس پلانک، چادویک، انیسټاین او سټیفن هاوکینګ خبرې وکړې. د غرب او شرق په نصابونو کې د دې خلکو نومونه شته او د جابر بن حیان نوم پکې نشته.
دا ځکه چې له موږ فکري جګړې دا وړ معلومات پټ کړي او غلا کړي دي. جابر بن حیان په عراق یمن کې اکثره ژوند تیر کړی دی. عرب ورته د کیمیا پلار لقب ورکړی دی. تر دې کیمیا ته به د جابر سنت نسبت کاوه. برتیلو د دې په اړه وایي منطق په ارسطو او کیمیا په جابر بن حیان ولاړه ده. جابر بن حیان په کیمیا کې لاندې نوښتونه وکړل. اول، ځینې اصلاحات یې عام کړل چې تر نن پورې عام دي: الکیمیا کیمستري، الانبیق الغول الکحول، القلویات الکلی، الاکسیر الانتیمون، الکافور کیمفر، السودا سودا. دوهم، کیمیا یې له پخوانیو یوناني او رومي خرافاتو څخه پاکه کړه. پخوا داسې نظریه موجوده وه چې مواد له اور، هوا، اوبو او خاورې څخه جوړ دي، مګر جابر بن حیان دا خبره رد کړه. دریم، جابر بن حیان القلي کشف کړه چې د غیر عضوي مرکبونو څخه مهم ګروپ دی او تیزابونه خنثی کوي. ښه مثال یې سوډیم هایدروکساید دی. څلورم، د تیزابونو، اکسایدونو، مالګې او فلزاتو په خواصو یې لازم بحثونه وکړل. پنځم، د کیمیاوي تجربو لپاره یې مهمې لارښوونې وکړې، لکه په موادو د ځان باوري کول، صفا محیط، معینه اندازهګیري او لازم لابراتواري لوښي او مواد پیژندل. شپږم، حساسې تلې جوړې کړې وې چې په هغه به یې باریکه شیان تلل. اووم، د سرو زرو د صفا کولو طریقې ایجاد کړې. اتم، په الاعلام کې راځي جابر بن حیان 300 آثار لیکلي وو، خو اکثره ضایع شوي دي. په 12مه پیړۍ د ده ځینې آثار لاتیني ژبې ته وژباړل شول. مشهور کتابونه یې السموم و دفع مزارها، په دې کتاب کې په زهرو او د هغه په علاج غږېدلی دی، لکه د مچۍ، مار، لړم، عنکبوت په زهرو او نورو. دې کتاب 5 فصله درلودل. دا کتاب په طب او کیمیا دواړو کې شامل دی. کتاب رسائل السبعین، دا کتاب 2 فصله لري. دا د کیمیاوي تجربو کتاب دی. نهایت الاتقان د عمومي کیمیا کتاب دی. الموازین الصغیر د اندازهګیرۍ کتاب دی. په دې کې دي چې کوچني او باریکه شیان څنګه وتلو او اندازه یې کړو. اصول الکیمیا د کیمیا په قواعدو لیکل شوی دی. دریم، عباسی پوه ابو ریحان البیرونی. ابو ریحان البیرونی فارسی مسلمان دی چې په 983 میلادي کې د ازبکستان په خوارزم نومي ځای کې نړۍ ته راغلی دی. یو له هغو پوهانو څخه دی چې د عباسیانو طلایي علمي دورې ته یې پرمختګ ورکړی و. ابو ریحان البیرونی په 1048 میلادي کال کې د افغانستان په غزني کې وفات شوی دی. عباسیانو علومو او پوهان ته ترجیح ورکوله. له همدې کبله دغه دوره د طلایي دورې په نوم هم یاده شوې ده چې د ابو ریحان البیرونی په څیر پوهان پکې وو. ابو ریحان البیرونی په ګرځندوی، فلسفه، فلکیاتو، جغرافیا، جیولوژي، ریاضي، طب، تاریخ او ترجمه کې ګټور آثار لري او په دې برخه کې نړیوال تلازم او مهم نوښتونه کړي دي. د مهمو نوښتونو څخه اول، د ځمکې په حرکتونو زلزلو جوړښت کې رڼا واچوله. دوهم، د ځمکې د سطحې په جوړښت کې رڼا واچوله. دریم، فزیکي وسایل خلکو ته وروپېژندل. څلورم، په فوسیل پیژندنه او لرغون پیژندنه کې نظریات ورکړل. پنځم، کسوف او خسوف مسله یې واضح کړه. شپږم، ویې ویل چې سپوږمۍ جسم دی، کتله لري، یوازې رڼا نه ده لکه د دوی نه پخوا چې خلکو د سپوږمۍ په اړه د نور یا رڼا نظر درلود. اووم، ویې ویل د نور سرعت د غږ له سرعت تیز دی. اتم، په ځمکه یې فرضي کرښې وضع کړې چې طول البلد عرض البلد ورته وایي. په همدې اساس وخت او مکان په دقیق ډول معلومیږي او هم په نقشه کې مرسته کوي. نهم، طبیعي چینې او د اوبو زیرمې خلکو ته وپېژندلې. لسم، په هندسه کې اضلاع او زاویهګانې خلکو ته وړاندې کړي. 11، د جاذبې پر قانون وغږېده. نن سبا د جاذبې قانون کاشف نیوټن بلل کیږي چې دا ښکاره بې انصافي ده. 12، مد او جزر موضوع باندې رڼا واچوله. 14، په نظري ډول یې شمالي او جنوبي امریکا کشف کړه. 14، د ستورو په حرکت یې رڼا واچوله. 15، د لمونځونو دقیق وخت لپاره یې لازمي طرحې وړاندې کړي. 4، ابن الحیثم ابو علي حسن بن الحیثم البصري په 354 هجري کال کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په ریاضي، فیزیک، هندسه، علم نجوم او د سترګو په طبابت کې ښه ماهره و. نوموړی په 430 هجري کال قاهره کې وفات شو. ابن الحیثم د فاطمی او عباسی دور اړوند پوه بلل کیږي. ابن الحیثم تر 200 زیات علمي آثار لیکلي دي. هغه د نیوټن څخه 200 کال وړاندې د نور فزیک په تړاو څېړنې کړي دي. د مورخینو په دې اختلاف دی چې ابن الحیثم عرب دی او که فارسي، مګر راجحه دا ده چې ابن الحیثم د اصل څخه عرب دی. ابن الحیثم وایي که زه په مصر کې وای ما به د نیل له سیند څخه ډېره فایده اخیستلې وه. دا خبره فاطمي پاچا الحاکم بامر الله ته ورسېده. مصر ته دعوت کړ او د نیل له پاسه په روژو باندې یې وګماره. ابن الحیثم مصر ته ولاړ او په اسوان نومې سیمه کې په نیل د یو بند جوړولو تصمیم ونیوه. ابن الحیثم په غرب کې په الحزن مشهور دی. همدارنګه په دوهم بطلیموس هم ملقب دی.
ابن الهیثم په علمي ډګر کې زیات خدمتونه کړي دي چې ځینې یې اجمالي راوړم. اول، د لومړي ځل لپاره یې عینکې جوړې کړې. دوهم، مختلفې محدبې او مقارې هندارې جوړې کړې. دریم، د بصري علومو مؤسس بلل کېږي ځکه چې په دې موضوع تر دې وړاندې چا لیکل نه و کړي. څلورم، د المناظر په نوم مشهور کتاب یې ولیکه چې په هندارو او د لیدلو په ابزارو راڅرخي. پنځم، ځینې ستوري یې په عدسیو کې ولیدل او د سپوږمۍ په کیفیت یې رڼا واچوله. شپږم، د رڼا په شعاعي خبرې وکړې. اووم، لومړی کیمره یې اختراع کړه. کیمره اصلا له عربي لفظ قمره څخه ماخوذ ده چې رڼا ته وایي. اتم، ابن الهیثم د لومړي ځل لپاره د اجسامو د لیدلو په ماهیت وغږېده، یعنی دا چې اجسام وي نو دا پر اجسامو د لګېدلي نور یو عکس دی چې زموږ سترګو ته راځي او دا حقیقت هم دی. نهم، د سترګې په اناټومي او فزیولوژي کې جالب موضوعات وړاندې کړل. لسم، وړانګې یې تشریح کړې. یولسم، د فلکي فزیک علم یې په پښو ودراوه. دولسم، اټکل یې وکړ چې سپوږمۍ خپله رڼا نه لري، دا رڼا یې د لمر څخه ده او نن سبا ساینس هم دا خبره په ثبوت رسولې ده. دیارلسم، د ځمکې د کرویت فرضیه یې وړاندې کړه. څوارلسم، د سیارو په حرکت خبرې وکړې. پنځلسم، الجبر او هندسي ربط یې سره وکړ. شپاړسم، د اولیه عددونو وړاندیز یې وکړ. ولسم، د بندونو جوړولو په انجینرۍ کې عملي او نظري پوهه درلوده. اتلسم، د قبلې د معلومولو یوه وسیله یې اختراع کړه. نلسم، په فلسفه کې مهم کتابونه ولیکل. هغه قفقاز او ترکستان دې څه شو، ها پرونی زرین دوران دې څه شو، لسردارو د